بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مبارک نقل کوي چې الله جل شانه د دې کتاب یعنی قرآن شریف په وجه ډیر خلق اوچت او ډیر خلق ښکته او ذلیل کوي. یعنی کوم خلق چې په قرآن ایمان راوړي عمل پرې کوي الله جل شانه هغو ته دنیا او آخرت کې ترقی او عزت ورکوي، او کوم خلق چې پرې عمل نه کوي الله جل شانه هغوی ذلیل کوي. د قرآن شریف دا آیاتونه هم دا مضمون ثابتېږي. یو ځای کې ارشاد دی یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. د دې په وجه ډیر خلکو ته هدایت فرمایي او ډیر خلک ګمراه کوي. بل ځای کې ارشاد دی وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا.